النهضه ته یو سیاسي ګوند و د راشد الغنوشي په مشرۍ کې، او خلکو ته یې غږ وکړل زه اسلام راولم، قام له ووټ ورکړو. چې ووټ یې ورکړو راشد الغنوشي خپله پارټي ختمه کړه. ول د قام نه مې چې څه غوښتل ووټ یې راکړو، پارلمان کې د اسلام بل پاس کړو. ول نور به د اسلام په نامه باندې زه پارټۍ نه ډلې نه ساتم په وطن کې، بس اسلام هم قانون دی او منشور دی پرې روان وي. دلته خو غم دا دی چې په هر نوم باندې لوبه ده، په هر نوم باندې چلو دوکه ده. نو زمونږ خبرې تاسو دا یاد ساتئ، د دې پښتون قام خبره، د دې پښتون قام مقدمه دا ډېره اصولي ده، دا ډېره جایز ده، د اسلام په رڼا کې هم جایز ده. که په تورات او انجیل باندې راسه څوک وایي ما مفتي صاحب به وسکینو، که په تورات او انجیل باندې دا ظالمان پړه نه کړه بیا به د دې پښتون قام نوم نه یادوو. که په قرآن یې راسه وایي په قرآن به مو سپینه کړو. د دې ریاست آیین چې دی لیکلی دی، دی وایي د دې آیین نه به بغاوت او غداري نه وي. که د دې قام خبره د دی د لیکل شوي آیین نه خلاف وه، بیا هم دې هم څوک راپاسي او وایي چې دا خبره غلطه ده، دا ناروا ده. ګورې مسله په موږ کې بله ده، موږ په دې خپل قام کې مسلې پیدا دي. موږ دا پښتانه هم ګورې ناجوړه یي، موږ هم رنځوران او بیماران یي. نو غني خان خبره کوي، ما د غني خان خبرې حواله درکړه. غني خان وایي لومبی قام جوړ که بیا ول ازادي والا، بیا به د ازادي په کار راولي، وطن به پې جوړ کړي، یو بل به نه وژني، یو بل به نه شرموي. دا جرګې دا غونډې د دې نه دا یېره ځکه ده، دا ستا جرګه ځکه نه پرېښودل کېږي. دا جرګه قام جوړوي، قام ولس رایو کوي. په دې جرګه کې مولانا صاحب هم کښېني، په دې کې زموږ لیکوال او شاعر هم کښېني، سیاستمدار هم کښېني، یو عام ولسي وګړی هم کښېني. نو جرګه زموږ دومره د تهذیب لویه اداره ده چې په دې وخت کې هم زموږ د مسایلو حل رایستلی شي. نو انشاءالله کوشش به کوو، سوچ به زموږ دی چې داسې جرګې را جوړې شي. نو ګورئ د قام ډېر توقعات دي د هغې نه، د قام ډېرې زیاتې هیلې امیدونه یې د داسې جرګو نه. موږ به کوشش دا کوو چې قام به نه مایوسه کوو، ولس به نه مایوسه کوو، دا مزل به جاري ساتو. په دې مزل کې به ودرېدل نه وي، په دې مزل کې به یریدل نه وي، په دې مزل کې به غلي کېدل نه وي. همدا مقابله ده، همدا لار ده زموږ سره په دې وخت کې. د تشدد، د نفرت، د کرکو، د ډز هرې فلسفې دا وطن وران کړی. دا د وطن کاڼي بوټي سیزلي دي، جوماتونه او مدرسې او بازارونه یې زموږ وران کړي. ما د سهار یو ملګري ټلیفون وکړو، د لویس هم ویل خبرې کومه، ویل د لویس هم فریاد په جرګه کې وړاندې کوي. مال موږ خو خبرې خو ته راته ووایه د لویس هم فریاد سره ویل بازار یې رانه وران کړی دی. تقریبا 1500 کناله دړۍ ځمکه ویل په دې کې موږ نن هم دوکان نشو جوړولی. لویس هم لکه تاسو لاړئ چې څومره کلي دي د لویس هم پار کلي کې جومات هم شته او مدرسه هم شته، هندوان پکې نه اوسېږي، مسلمانان پکې اوسېږي، سل په سله پښتانه. دا قصه یوازې نه ده، دا داسې خوره ده. د راجګاله پورې که لاړئ، نصیر خان کوکي خیل صاحب د هغه جرأت ته د هغې مړانې پښتو ته موږ سلام پیش کوو. داسې غیرتي پښتانه دې پیدا شي، داسې لاجب خان افریدي بچي دې پیدا شي په دې خاوره کې چې کوم ننګ یې وکړو د دې قام په دې جرګه، د دې قام په راغونډېدلو باندې. داسې پښتانه پکار دي. موږ ټولو پښتنو ته دغه غږ کوو چې د نصیر خان کوکي خیل په شان غیرته پښتو په ځان کې پیدا کول غواړي چې څه فیصله د دې قام یې هغه فیصله زموږ ده. چې کومه لار دا قام خپلوي او خوښوي په هغې کې اوس موږ ولاړ یو. وروستو منئ 2 ګامه به د هغې نه مخکې ځو، خو مسایل زموږ ډېر جوور دي. تاسو دا واورئ، موږ ته ډېرې ستونزې دي، ډېرې مسلې دي. دا مسلې که غواړو دا چې موږ یې ختمې کړو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ید الله فوق الجماعه. د ډلې سره د قام د ولس د ټولي راغونډېدلو سره د خدای مرسته وي. که موږ صحیح راغونډ شو، په دې جرګه کې راغونډ شو، تاسو باور وکئ موږ د دې قام د مسلې حل رایستلی شو، د دې قام بدبختۍ موږ ختمولی شو. کمې بېشی کوو، د هغې دپاره به مزل روان وي، خو موږ تاسو به د یووالي کوشش کوو. دغه هم درته پیغام دی، دغه د ورورولۍ غږ د باندې کوو چې مسایل په سیاست کې او د سیاست په نامه باندې پیدا دي. مسایل سیاسي دي، ځان به مو ته بیدارول غواړي. سیاست د قام بیداري ده، سیاست ټیکهداري او دوکانداري نه ده. سیاست د قام یووالی دی، د قام نمایندګي ده. او په هر ځای کې د قام غږ وکړي. مولانا صاحب دې په منبر وکړي، سوداګر دې په بازار کې وکړي، او چې